یو څو غیرتي پښتنو یو پوډري چې تاسې ویډیو کې د چغې ولیدلې چې ځان یې وهلو ډېر په بد حالت کې وضعیت یې ډېر خراب و. نو دغه پښتنو چې زما ورته سلام دی، دی دا پوډري رااخیستی دی، وړی دی، د دې علاج یې کړی دی، دارو درمل یې کړي، د دې صفایي کړې، په دې پام کړی دی، او وروسته له دې چې دا ښه کېږي او صحتیاب کېږي، دا بېرته راوړي خپل فامیل ته او د خپل فامیل سره یو ځای کوي. هغه شېبې مو وګورئ او دغه پروسس وګورئ. دغه ځوانان دي ښه. تباه دی، پښتون تباه دی والا. الله دې اجر ورکړي، څوک د چا د غم مړېږي. اوس یې راوست خپل کور ته ښه. دا یې ماما دی ژاړي. ښه دی ماشاءالله. خیر دی. وګوره اوس خو ټیک دی، اوس خو ماشاءالله ټیک دی. بابا سره غاړه میلاو که بابا سره جوخت ته غاړه ورکړه، بابا له غاړه ورکړه. اوس هم بیچاره 100% نه دی جوړ. پلار دې نه خیر دا دې څه دی پلار او دا ماما دې دی. الله دې ورته اجر ورکړي. راځئ پښتنو یو بل ته لاسونه ورکړئ او یو بل د دې بد حالت نه وباسئ. په خپلو وړو، په خپلو ځوانانو، تنکیو ځوانانو ډېر پام کوئ. د دغه بد مرض نه او دغه خرابو نشو، د خرابو ملګرو نه یې ساتئ. الله مکړه چې بیا به درته دغسې په لانجو واوړئ، د علاج وس به هم در سره نه کېږي او ډېر به ورسره په تکلیف هستئ. ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښې چارې ښه وخت.